अस्सलाम वालेकुम, زه احمد خبرې کوم د بایومیک چینل څخه. چینل در سره سبسکرایب کړئ او نور ته هم شیر کړئ، بیل آیکون هم در سره وي. نو د دې چې پر ویډیو یا پر سبجیکټ باندې کار روان کړو. بایو و ژوندي شي ته وایي، کیمستري چې ده کیمیاوي مواد ته وایي. سیده دا ما چې دا د لغات مطلب مې در وښوي او دا ټیسټ چې دی د بایو کیمستري سره تعلق لري. په هغه کې بیا د کوم شي سره برانچ دی؟ د لیور فنکشن ټیسټ برانچ دی. سیده په هغه کې پروټین ټیسټ. سیده نو اوس کوم یو دی؟ درې ټیسټ مراخصې دي. ډیفینیشن د درو ټیسټ دی او د شام یو پیلا ده. سیده هغه د البومین مراخصې دي، ټوټل پروټین مراخصې دي او ګلوبیولین مراخصې دي. سیده او ریشیو مراخصې ده. دا نه ده دا ریشیو، یعنی ایجي ریشیو چې ورته وایي. راځه چې وځو پر سبجیکټ باندې. اوس زموږ په جسم کې چې دی او دوه قسم پروټین دي. زه به د انګلیش درته وایم. البومین اینڈ ګلوبولین آر ټو ټایپس آف پروټین. یعنی په زموږ په جسم کې دوه ټایپس اف پروټین دي چې موجود دي، بلکې درې ټایپس دي. یو بل هم دی دا لاندې زه درښیم. سیده نو هغه بیا چې دی د دې دواړو ټوټل دا کوم نامه پسې چې ته راغلی د دې دواړو ټوټل دی درښي. یعنی د فایبروجین په سره هم چې کوم دی دا درې سره کوم البومین ګلوبولینز دا درې سره ټوټل پروټین د دیو شمارل درښي. ستا په جسم کې د دیو شمارل درښي چې یاره څونه موجود دي دا پروټین مکمل د جسم پروټین څونه موجود دي. سیده نو پروټین چې دی پر درې قسم هم درې ګروپه دي. غټ میجر اصل دوه ګروپه دي. غټ میجر ګروپ البومین او ګلوبولین. سیده البومین او ګلوبولینز. نو موږ نن کوم سبجیکټ اخیستی دی د دوی دواړو به درته وایم. اور فایبروجین هم پروټین دی. سیده دا هم په وینا کې جوړیږي. سیده په وینا کې جوړیږي. دې ته یو قسم پلازما اور بلډ پروټین هم ورته وایي کېږي. سیده یعنی پلازما کوم پلازما په وینه یعنی ورته پروټین هم په جګر کې جوړیږي. سیده دا په جګر کې جوړیږي. د دې ټایپس څو دي؟ ټایپس خو مختیم درته وویلی دوه قسم ټایپ دی. فایبروجن چې دی هغه د دې سبجیکټ نه دی، هغه د بل سبجیکټ دی. ما چې نه جوړوي موږ د دې ټوټل پروټین. نو اول ټایپ چې دی ټوټل پروټین، دوم د دې البومین دی، ګلوبیولین دی اور ایجي ریشیو. خو نو البومین اور ګلوبین دواړه د دې ریشیو یعنی د دې ریشیو را معلوم کړه، د دې یو مقدار را معلوم کړه، د دې یو رینج دې ته وایي کېږي. یعنی د دې دواړو یو تقسیم معلوم کړه. راځو اوس پر سبجیکټ. یعنی د دې مقصد چې د دې ټیسټ مطلب چې دی د چیست فنکشن چې ښکار کوي. اول دا کډنی ډیزیز در معلومي، لیور ډیزیز ته اشاره کوي. او د دې بل فنکشن چې دی فنکشن د دې مقصد چې دی کار چې دی د بلډ سیستا پر بلډ سټیم کې کوم چې سټیم سیلز موږ ته وایي. سټیم سیل باندې ویډیو ډېرې جوړ شوي دي. هغه چې په هیماټالوجي کې وایي، هیماټالوجي په کې د سر خلاصېږي. نو د بلډ سټیم ته ولاړ شي کیری کوي، مطلب رخلی ट्रांसपोर्ट करके और चीज़ ट्रांसपोर्ट ही विटामिन ट्रांसपोर्ट ही एंजाइम खपल هم د پروټین سره جوړ دي. هارمون نیوټریشنز دا هم رخلی وړي یو بغل ته یو علاقې سه وړي بلې علاقې ته، یو ارګن سه وړي بلې ارګن ته، یو اوضاع سه وړي بلې اوضاع ته. مین مقصد د دې پروټینو کار چې دی بیلنس کی فلوډ یعنی چې کوم اوبه وشان دي د ګرد سره بیلنسي، هغه ټول منرال وشان چې دا د خپل سره بیلنسي یعنی برابري سره اندازه کی اور یو ترتیب ور برابري. پروټین چې دی پروټین نارمل ویلیوز په دې کې البومین اور ګلوبولینز اور ایجي ریشیو. سیده اور په یو خبره بل په یاد وساتئ، پر البومین باندې ویډیو راځي، ګلوبولین لا نه راځي. پر البومین په دې راځي چې هغه ټیسټ کول ورسره غواړي. د پروفایل نه دی دا دواړه ټیسټ کېږي، بیا ستا یو ریشیو ځینې وځي، بیا دا نور دغه کېږي. اوس خالي ټوټل باندې روانه ده ویډیو، خو دا نور هم زه درښیم. راځئ چې اوس نارمل رینج وګورو. نارمل رینج د پروټین د 0.7 بیا د 5 بیا ونیسه د 8.5 ګرام پر ډیسی لیټر پورې ده. سره اور البومین چې دی هغه د 3.7 بیا در 5 اور 3.7 بیا در 5 ګرام پر ډیسی لیټر پورې ده. اور ګلوبولین چې دی هغه د 2.5 بیا در 3.5 ګرام پر ډیسی پورې ده. اور ایجي ریشیو چې ده البومین او ګلوبولین چې دی هغه د 1.5 بیا در 2.5 پورې راوځي. اوس دا ټیسټ دی
هر ټیسټ چې دی بایوکیمستري هغه ځینې بیا فارمولو باندې هم کېږي. فارمولې باندې داسې کېږي چې هغه د هغو ريجنټ موجود نه وي، ريجنټ شته نه، دا به ته خپله دغه کوې یاره چې دا زه دا ټیسټ په دې سمون پې کوې دا به کوې. اوس په دې کې به موږ ته څنګه فارموله راباسو، فارموله مهم خبر فارموله به داسې کوې چې ټوټل پروټین ټیسټ ته ولګوئ، هغه تا ته رالی 6.5 رالی، 6.5 چې رالی بیا به چې لګوې د البومین ټیسټ چې تا ته رالی 3.5 رالی، نو ته به دا 3.5 د 6.5 څخه منفي کې چې کوم ریزلټ رالی هغه ستا ګلوبیولین ریزلټ دی. صحیح ده، ستا ګلوبیولین ریزلټ دی. صحیح ده. اوس ریشو د دې څنګه باسي، یا د دې یو تقسیم یا د دې یو دغه پرسنټیج څنګه باسي، نو هغه به بیا ته څه چم کوې چې کوم ګلوبیولین ریزلټ چې دی یعنې ټیسټ چې دی هغه به ته راخلې وایي توبه کوم د البومین ټیسټ ریزلټ چې دی دا ټیسټ هغه به ته تقسیموې پر ګلوبیولین باندې تقسیموې چې کوم ریزلټ رالی هغه ستا ریشیو دی. صحیح ده. اوس سر په خلاص کړئ ولا بیا درته وایم. صحیح ده، بیا درته وایم. ټوټل پروټین به راخلې منفي کوې، به البومین به ځینې منفي کوې چې هغه ریزلټ رایي هغه ګلوبیولین دی، او بیا به البومین چې راخلې پر ګلوبیولین به تقسیموې چې هغه کوم ریزلټ رالی هغه ستا ریشیو دی. صحیح ده. اور دا البومین باندې یوه ویډیو جوړېږي. صحیح ده. د دې فیسپم کلیکشن به په څه شي کې راخې، جیل ټیوب، پلین ټیوب اور هایپرین ټیوب کې به راخې. د دې کاذب یعنې پورته کېدل کم علامت کېدای شي او کښته کېدل کم علامت کېږي. کرونیک انفلمیشن کېږي اور انفیکشن کېږي انکلوډ HIV، هیپاټایټس بی سی اور ملټیپل مایلوما ورته وایي، د پلازما کینسر دی هغه کېږي. ویلډن سټروم چې دی ډیزیز کې کېږي او ډیکریز په څه کې کښته کېږي، یعنې ایګما ګلوبولیما په نامه باندې راځي، بلیډینګ راځي، برنز راځي اور ګلومولر نیفرایټیس ورته وایي، د جیفار په نامه هم دی، لیور ډیزیز اور مال زورپشن په نامه دی اور مال نیوټریشن په نامه دی، نیوپروټیک سنډروم په نامه راځي، پروټین لوزینګ ته وایي او انټرپایوتیز په نامه باندې. درځئ اوس د ټیسټ په پروسیجر باندې. ټیسټ پروسیجر به څه تر سره او چې به کوم ریکوایرمنټ به در سره وي، بایوکیمسټري به در سره وي، جسټر به در سره وي اور ګلاس به در سره وي. جسټر ته 2 پیپټ هم وایي کېږي. مشین فرق نه وي چې هر مشین خالي به نوم پکښې کې لازمه دي، دا ټوټل پروټین ده. صحیح ده. دا اوس د ټوټل پروټین در روان دی، ټوټل پروټین البومین نه دی. صحیح ده. خالي دا درته وویل چې په ټوټل پروټین کې کوم پروفایل راځي هغه مو سره. اوس فلحال موږ په پروټین کم ریجنټ راخیستی دی. پروټین ریجنټ چې دی اول واري هر ریجنټ چې دی هغه خپل دغه لري، پرسکرپشن لري، خپل شان لري، به ګورې بیا دا کې کوم چې اوس ما لګولی زه د هغو ریزلټ درښایم. اوس 2 ټیوبه چې راواخیستله ټیسټ اور سټنډرډ دپاره. ټیسټ چې کوم رقم لګېدی سټنډرډ هم هغه رقم دی. صحیح ده. اور 1000 به یو ټیوب ته واچوئ ملي لیټر او بیا به 50 مایکرو سیرم ور واچوئ. صحیح ده. هغه به چې دی بیا به پرېږدئ 15 منټه په واټر باد کې. دغه بعد بیا په واټر باد ټمپریچر به څه وي هغه به ودېشي، چې کوم 15 منټ بعد به سریټ کړه چې کوم ټیسټ و هغه ستا د ټوټل پروټین ریزلټ دی. د سټنډرډ هم دغه رقم دی. سټنډرډ بیا کوچني بوتلان ورسره وي اور یوه خبره بل په یاد وساته، پر دې کوچني بوتلانو باندې د سټنډرډ ویلیو لیکلی ده چې دغونه ویلیو به لازمن راځي. صحیح ده. د هغه څه به سیرم راخلي هغه به ماسې د 1000 ګرام ملي مایکرو لیټر ته به یې ور اچوي. صحیح ده. سیم هغسې پروسس دی. اور هر مشین چې دی 3 سټیپه لري. سمه ده. QC اور کیلیبریټ اور رینج لیمټ پر دې ټولو باندې ویډیو راځي، های، نارمل، لو. صحیح ده. ویډیو در سره شیر کړئ که مو خوښ شوی یو بل سره.